रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मजलिस के तपोस शो या रसूल अल्लाह कम यो मुसलमान ख मुसलमान चाहता च ख मुसलमान वेले शी नो आगा कम मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तो फरमाइल च अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान हग सड़े दे च दागद जबिना और दलासना बल चाहता जरर न रसी द चाची द जबे और दलासना बल चाहता जरर रसी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल चिदा ख मुसलमान न दे। अजीजानो आइम्माए मुहद्दिसीन फरमाई च दे हदीस के पैगंबर जब अड़ुम्बे जिक्र करो ला से रुस्तो जिक्र हो। हालांकि कता सो ख्याल हो कई नुदल्लास जरब च दे दा डेर सख्त दे पर निस्बत द जब जरब था यो सड़ी तक अंजलो के पजबा और या यो सड़े गोया पलास पदा खुला पसुकु वही या पमला पसुकु वही और लास हम स्ताव जमा गुंदे लास न दे वो मजबूत सड़ी लास ची पसुक दे वो मख सारा बदे हाट है नु पकार दाऊ ची पैगंबर अवल लास जिक्र करे हुए और बिया जब जिक्र करे उलमा आई चे हकीकत दादे चे दल्लास जब चे दे अरसुम रतीस गुजार जीवी अरसुम रतीस गुजार जीवी वो यो साथ दर्दी हो ब्याह खत्म शो। सुमरा तेज न तेज सुख बांधी दे सड़े हुए वो यो साथ दर्दी हो ब्याह खत्म शो। द जबी गुजार चे दे दाडो खत्मी की ना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगा फरमाई ची जराहात सनान लहल तयाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान। कम जख्म ची पगशी जूड़ शी आगे द पारा मलहम भी पटाए मटाए पे लगावा सौरजे की जूड़ शी लेकिन वला यल्ताम मा जरहल लिसान कम जख्म ची पजब जूड़ शी आगे द पारा डो पटाई निश्ता और नवर तमाम। अजीजान अर्ज में दाओ चिडोर लोई ख्याल दे जबे सातल पकार दगा जबा दा च दुनिया बपे दोस्तम के और दगा जबा दा च दुनिया बपे दुश्मन हम। यो बादशाह खपल वजीर तय हुए च मा द पारा नन दखकार वखा पकार दा दखकार वखरावना खुदा में वारा चखकारों के बागी के चकमा खन्ना कति कई नागावरी तका माले रावना आ वजीर लाड़ो वजीरम पोई वजीरो दा जमुंग द पाकिस्तानियानो गुंदे को सडब वजीर नो अकले लारना औरज में वजीर ना तपोस हुकुम दा जुनेजो सुखियार सड़े जुनेजो पे जने मावे वजीर साहब दा जुनेजो से उखियार सड़े दे माते उखियार न दे शरीफ सड़े दे उखियार न दे वे शरीफ सड़े न जमूंग होंगे नो दा उखियार वजीर काबिल और जी फहम और जी होश वजीर लाड़ो कार होकर
او دا اخکار جبه وری تکړه او بادشاہ ته راوړه. نو بادشاہ ورته چې په اخکار کې خطی کدا اوس کار کې وزر وی پتون وی سینه وی کلیجی وی زړه وی خنا کی تکی پکې دغه وزیر ورته صاحب په خدای قسم چې په اخکار کې د دینه خطی کبل د دې جبنه خطی کبل وې خدن سبب بیا اخکار کې او چې په اخکار کې کومه خرابتي کوي نو اب ورته او مال به وزیر بیا لاړو بیا اخکارو کو بیا ولا جبه ورته تکړه ورایو. بادشاہ ورته ګوري چې اوس ته په سولای خېجو پرون می چې درته ویلو چې خطی کا پکې ورته کا او مال راوړنو اوم دې جبه راوړنو او نن می چې درته ویلو چې خرابتي کا پکې ورته کا او مال راوړنو اوم دې جبه راوړنو. وزیر ورته بادشاہ قبله عالم د سر سلامتیا غواړم په خدای قسم که خشه ده نو اوم دغه جبه ده او که خراب شه ده نو اوم دغه جبه ده. دغه جبه ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه جبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاہ ورته ټیک والله العظیم تدنن بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ. ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوی په دې کائنات کې بل څه په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم تا ګورا چې په حدیث کې اول جبه ذکر کړي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده چې بچ پاتې شي خلق استاد جبه د ضرب نه او استاد لاس نه. علماء یو واقع لیکلی دا و یو سړی او غریب غوندې غته بتلو لرګي به کول آبه راوړو بیا به خرڅو. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې د دیوانو نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته لکه څه کوي وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو. ا دیو ورته وی چې خدای داس چل دی چرا شما سره یو غر دی داغه لرګي وړاو خرڅوای او زما استاد به یارانه ای بچرا شه زو ته یو سات مجلس سره کو بیا لرګي وړاو بیا خرڅ. ا سره بوتلو د چندړو غر تا چندن بگوی عزیزانو تاسو لیدلی یا نا او ډیر بهترین لرګي په دنیا د خدای کې داسې خوشبویا شیبه دی بل نه لیدل لکه د چندړو لخت چې ما سره یو کونټای چارا کړی دا د چندړو کونټای داسې د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټول ورځ به بیا د لاس نه بوي. تاسو خیال راغی نو د چندړو یو بهترین لرګي دی چې د الله په خصوصي مهرباني پیدا شوه دی او عام طور په دې غړو کې د دیو د غسړی آشنایی شو سره بتلو دیو سره به سات نیم مجلس کو بیا به د چندانو لرګي وروړو خرڅول لوی مالدار
چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاړو چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار هر کور کې ډیوې چرته بلیده یا ټوله شپه ډیوې چا بلول او کم کور کې به بیمار نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه کتری یو کور کې نړۍ غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور आवाज کړی چې ورته چا د غراش نه دی راغلی دی ستا تپوس ته خدای جی دننه راشي د انسان په شکل کې دی په کټ ور سره کېناست څنګه یې خې جوړې دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ول ډېر نو بل کټ کې کېناست یو ساتو لاړ سورځي پس چې دا سړی جوړ شو او غرته ورغه دی ورته ویل خشوي ویلو صاحب جوړ شو مستام ډیره مهرباني پښتنه تراغله ښا ویل خره داس چلو که چې لرګوله خوراغله او تبر در سره دی خو اول په دې تبر ما په دې سر وهي اين رستو بلرګي کې کینی اوس ته زیر زبر کو هغه ورته التزما دوستي آشنا می څنګه دې په تبر وه هغه کزان دی روح پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر وه کینی بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زارو ځانه به زمينته کې خو ځان ته خلاص کا بس تبره ولا را پریخه ده او په دا سری چواله سری دو منځ شوه هغه بیا سر داسې نیولې ده او د تل زاوس لرګي کوا تله ده دیو چرتا لشل رضی سری ټیک شوه چې ټیک شوه ده نو د سړي خدا خیال کړی چې ذات اخلاص شو او غرض خپل شو چې بیا دې ورغله د خبروزانت لور اتلو لرګي به کول را کول چې راوته دی ولا چې کتلی او هو جوړ شوی هغه له ګوره زخم د تبر څنګه شو ویل دا خو بالکل ورغه او ټیک شو ول خاصنا خبره واره ستاد تبر زخم ورغه او جوړ شو خوازه چې ستا کور ته درغلم تپوسلا او تا ویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړي هله همغسې تازه ده بس همغه تبر یې تې اخیستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړک دی چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق ساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خدا معنی چې ایو شاعر وای چې کما خوشبوئی می چې د یار د پخوله کې کما خوشبوئی می چې د یار د پخوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د محبوب د خولي بوئی چې ده په خدای قسم که داسې بوئی د عطاری په ټول دکان کې نشته تاسو خیال راکړئ نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک تعلق ساتي یا تا سره څوک دوستي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د جبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خو مسلمان هغه دی چې داغه د جبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر نه رسي نو الله دې زمونږ جبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو داغه خالص لمبه د اور
नो इंसान अल्लाह पैदा करे दे द खटे ना आओ पेरियान पैदा दी द खालिस लंबे दौर उस दे इंसान तखलीक चे दे अल्लाह पाक द सलोर किस्म सीजुन न करे दा जिसमें अनसरी दे इंसान चिकम स्तासो दे दा द सलोर किस्म सीजुन न पैदा दे खावरा और हवा अंदाजा कवाए तासु सलोर किस्म सीजुन था अनासर अरबाओ आई नो सलोरम शे उबदी दगा खावरा दा दा प उबो बांधे अल्लाह लमदा कड़ा और ब्याह पोर बांधे ऊंचा कड़ा और पहावा के उधर गोया द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जसद अक़दस चदे अगद सलूर सीजुन न पैदा खावरा और उब और हवा दे सलूर सीजुन था अनासिर अरबाआ आई नो गोया था जिसमें अनसरी दे इंसान चदे द कुरान करीम पर तकाजा दा द सलूर सीजुन न पैदा ब्याद दे खंबीर चियो दगा खावर खंबीर सलवेख्त काल अप्रोतो उस दे सलवेख्त काल पता संग हो लगे दा चे द आदम अलैहिस्सलाम द खावर खंबीर सलवेख्त काल अप्रोतो वाकया दावा चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना वा और देव सड़ी दोस्तों और डेर जानी दोस्त देव बस खबर दे द्वार मंस के इख्तिलाफ रहा चे इख्तिलाफ रहा गए नो दे यो दोस्त कसम उखड़ो चे वल्लाहि ला उकल्लिमु माका हीना तो खुदा मेरे कसमी चे जब यो हीन ता सारा खबर न को लफ्ज हीन हो हीन सौरजी चे तेरे शे सड़ेख पैमान शो चे दा खुजमा डेर लोई जानी दोस्तों और दसरा द खबर नमा कसम खोड़ो ज चरता सबरे देश कता सु ख्याल कई प दोस्ताना के संग च सड़े फिराक नशी बर्दाश्त को ले नुदा से ब्याह पर विसाल के दा चरता बर्दाश्त को ले शी जिद दे सारा खबर है ना वो दोस्त जी का ना दोस्त वो जमीन पाकिस्तान के हो और अफसर रातवे जजा अफसर मनो खल्क बदवाद काडून अडेर राले कर और चोस द अफसरा न लरी शिवे में जुमे पोरज में तमई खुयो काडम सोकरौन ली नुमा वर्ते यो शेर हो मैं शेख सादी से बोई च सुर्खी चुदी दम बरलबश सुर्खी चुदी दम बरलबश गुफ्तम की ईंची कर दई द माशुके शुंडे मिसरी उली दे नुमा वर्तवी च दादी सकरी सुर्खी चुदी दम बरलबश गुफ्तम की ईंची कर दई गुफ्ता के खूने आशिका मैं बरब प्याला पीतयम वेराते दा शुंडे में कसरी दी
چې دا به د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیاله اسکلي. نو شیخ سعدی وایي چې ما ورته وایي چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی، ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې؟ ما شوقی راته وی چې گفتا کہ سعدی دور شو در انجئی دستور است. راته وی شیخ سعدی لري شه تپوسونه ډېر مکوه، زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ماما ته په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناست دی، دنیا به درنه ګیر چاپیر کیږي او صاحب چې ته لرې شي کوڅه ډب به درنه جوړي، خدای په راستی که څوک در باندې سلام ووایي. او ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تعبیل کوم، دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه، زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه، او نه دا خلک په دوستۍ پوهېږي. وایي صحیح چې دا زما دوست دی، یا خط ورته لیکي، انګریزی کې ورته مای ډیر لیکي، یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست، یا کنه چې دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي، حقیقت لري. حقیقت کې دوست معنا دا چې تا به هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره یې دوست وایي. دوست سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولار دے، اور سعد ابن ابي وقاص جنگی کی لگیا او دا سے حملے کئی چې هر حمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړو په دې املا او ټپولو ورته وی چې ارمي یا ابا سعد فداك ابي و امي، ابا سعد ولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تا ور کړو. سعد ته وی چې تا ولې د سي عملې کولې؟ هغه خاص زما محبوب دی ولاړی باغ دې دغه شو گزارونه کیږي او زه داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دی و نه، زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمي یا ابا سعد فداك ابي و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. تاسو خیال نو عرض مې دا و چې دوست خو زمونږ ملک شتم نه، او زه خپل ځاني خپه نه شي د دې قائلم نه، زه خپل هم د دې اهل نه ما سقراط اهل ښکاریو. مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی، د شپې دروازه ورته وټکو، څوک د فلانه دوست دی راغلی، اپا منډه راووتو، ورته خدمت وی 200 روپۍ مې پکار، وی ښه بس منډي کې 200 روپۍ راوړې ولې ورکې او رخصت شو. دی اوس په جړا کور ته را روان دی، نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورکه چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول. ښځه دا پوه شوه چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي. هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و، زه ته خبر نه وم چې زه ته خبر وای چې دا پیسې مې کور ته ورورې. نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکا او هغه سره لکونه راشي، بیا به په درکول وړنه کیږي، او نه بستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې پکار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکا، بیا غټ کوتا کم ورکا ولا چې کله نه مې غوښتې په مضمون مې هوا چې مړم شم ورپسې. تاسو خیال راغی. مولانا و یارانی زمانہ مثل گل ینارست، در باغ آشنایی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ له چې ورننوځي تک سر ګلونه پکې ډېر ښایسته
خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به دې در نشي. د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانې خلک دا د انارو ګلونه دي وی ډېر ښایسته خو بوی پکې نه. لواړی غوا دي پای پکې نه په ډول ځان خرڅ. بهرحال ما نه په تاسو خو پوهېږئ په دې خبرو. سړي سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. اوس مسلې تپوس کومه چې دا قسم هم پوره شي او د دوست سره خبرې روانې شي. راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی صاحب یو مسلې تپوس کو. زما دا دوست دی او ما ته قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. صدیق اکبر ورته فرمایل چې 40 کاله ور سره خبرې مه کوه بیا به کې. په 40 کاله راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم به خوړلی دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه. سره لیوالی شو. رامنډی کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی صاحب دغسې قسم به خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم. عمر فاروق ورته وی زه تر ماښامه ور سره مه کوه بیا کوه. سړی خوشحال خوشو وړکي خیال وکړو چې راشه پیغمبر نه تپوس وکړه که تر ماښام نه هم لږ خبره مخکې. پیغمبر ته راغی یا رسول الله قسم به خوړلی د خپل دوست سره د خبرو نه چې لا اکلم معک حینا. پیغمبر ورته وفرمایل چا نه دې تپوس کړی وی؟ ابوبکر نه مې تپوس وکړو هغه دا راته ووایي. عثمان نه مې تپوس وکړو چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه. عمر نه مې تپوس وکړو هغه وی چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. پیغمبر له هم دې مسلې خوند ورکړ. وی ورشه دې درې واړو ته اواز کا. درې واړه یې راوغوښت. ابو بکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې 40 کاله ورته خبرې مه کوه. هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن. قرآن کې دی قرآن کې وای ورته وی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله فرمایي راغلی و په انسان یو زمانہ لم يكن شيئا مذكورا داسې وخت چې شی نو یو د انسان خنبیر پروت دی حین نه دلته هغه 40 کاله خنبیر مراد دی د آدم علیه السلام دی حین. نو ما ځکه ورته وایي چې 40 کاله ور سره خبرې وکړه. دا دومره قصه مې درته دې پورې وکړه چې د انسان خنبیر چې څه وخت کې جوړ شو 40 کاله پورې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ٹھیک. عثمان ذنورین ته وی تا سره څه دلیل چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکو. ورته صاحب ما سره دلیل هم د خدای قرآن وای. وی الله فرمایي چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو نو الله ورته وی چې تاسو د پاره پزماکه کې زیاده قرار او د نفع غستو د الہین تر مرګ پورې. نو دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد ده. نو د قسم د حین نه خورلو ما ځکه ورته وی چې یو حین خبره ورته. سردار کونین فرمایل چې ٹھیک تم ٹھیک. عمر فاروق ته وایي چې تاسو سره څه دلیل چې داسې په لنډو کې راتاو شي چې تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. هغه وی جی ما سره دلیل هم د خدای قرآن دی. ما سره دلیل شي. وی وای وی الله قرآن کې وایي چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام.
نو دې آیات کې د حین نه تر ماقامه پورې وخت مراد نو ما ځکه د توي چې تر ماقامه مکه بیا کو سردار کونینو فرمایل چې زما فتوم د حضرت عمر په قول ده زبچیا تر ماقامه ور سره خبرې مکوا او بیا ور سره تاسو خیال راکړئ عرض مې داو چې حین لفظ په قران کې چې راغلی دی په هر عدد باندې فټ کی ځکه چې قران یو کتاب بحر